د ټاکنیزو شکایاتو له کمیسیون څخه یو ډیر زبردست او ښه خبر دا چې څه خبر دا مطلب تر پایه وګورئ. سلام، وخت مو په خیر. د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون وایي تر راتلونکو 2 ورځو پورې به د ولسمشري ټاکنو د پایلو په تړاو خپلې پریکړې له خلکو سره شریکې کړي. د دغه کمیسیون د چارواکو په وینا 50% تصمیمونه د دوی لخوا نیول شوي او تر راتلونکي چهارشنبې پورې به ټولې پریکړې وروستۍ شي. د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون منشي او ویان محمد قاسم الیاسي نن د دوشنبې په ورځ یوې خبري ناستې ته وویل دوی خپل ټول تصمیمونه په خپلواکه توګه او د قانون او طرز العملونو په چوکاټ کې نیولي دي. بل پلو د ټاکنو څارونکي بنسټونه د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون پر کارونو نیوکې کوي او زیاتوي دا کمیسیون نشي کولای چې په ټاکنو کې عدالت ټینګ کړي. د افغانستان د رڼو ټاکنو د بنسټ مشر محمد نعیم ایوب زاده وایي یاد کمیسیون تر سیاسي فشار لاندې دی او دا د سبب کیږي چې د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون ونشي کړای خپل تصمیمونه په خپلواکه توګه ونیسي. د نوموړي په خبره دا کمیسیون د ټاکنو له څارونکو بنسټونو او رسنیو سره معلومات نه شریکوي. په ورته وخت کې د افغانستان د آزاد او عادلانه ټاکنو د بنسټ رئیس محمد یوسف رشید وویل ټاکنیزې ډلې په خپلو دریځونو سره د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون تر رواني فشار لاندې راوستی دی. دی وایي ښایي دغه فشار د یاد کمیسیون پر کارونو اغیز وکړي او نشي کولی چې عدالت ټینګ کړای شي. ګرانو مینوالو په دې هیله چې مطلب به مو راسره تر پایه پورې کتلی وي. که مو خوښ شوی وي نو در سره لایک کړئ او نورو ملګرو سره هم شریک کړئ. تر بلې ویډیو پورې د لوی الله په امان.